درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر جو بایډن تیره شپه یې وار بیا افغانانو ته په پیغور وویل چې دا هیواد هیڅ کله نه دی یو موټی شوی او هیواد کې میشتو قومونو هم کله ګډ ژوند نه دی کړی. جو بایډن په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې پرون د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیخ شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل چې افغانستان کې د امریکا شومې موخې ناکامې شوې دي. لومړی دا چې غوښتل افغانستان تجزیه کړي چې ونه توانېدل، او بل ستره موخه یې دا وه چې امریکا د خپل ماموریت په پای کې افغانستان د سوریې او عراق په څیر ویجاړ کړي چې په دواړو موخو کې ناکام او راتلونکې اونۍ یې د پوځي ماموریت پای دی. بلخوا فرانک ماکینزي وایي د کابل په هوایي ډګر کې د تخلیه ماموریت ته دوام ورکوو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک ماکینزي ویلي چې دوی به د کابل په هوایي ډګر کې د تخلیه ماموریت ته دوام ورکړي او په هر اندازه چې امکان ولري له افغانستان څخه خپل اتباع وباسي. ماکینزي ویلي تر پروني برید وروسته امریکایي نظامیان په دې باور دي چې دا برید په افغانستان کې د داعش جنګیالیو لخوا شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د نورو بریدونو احتمال هم موجود دی. په کابل کې تر پرانیو چاودنو وروسته په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي امریکایي اتباع باید هوایي ډګر او د هوایي ډګر دروازو ته له تللو ډډه وکړي ځکه د نورو بریدونو ویره هم شته. ملګرو ملتونو، ناټو او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم دغه بریدونه غندلي دي. بلخوا د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل هوایي ډګر پروني بریدونه یو تراژیدي بللې ده او ویلي دي چې دې بریدونو ته هیڅ وخت باید اجازه نه وای ورکړل شوې. ټرمپ پر اوسني ولسمشر جو بایډن په افغانستان کې د روان کړکېچ د نه مدیریت له امله نیوکې هم کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.